لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو په مزارعت کې یو په پیسو باندې د ځمکې اخیستل دي، یو په پیسو باندې د ځمکې څوک دي اخیستل دي، میاشتانه روپۍ ورکوي که کالانه روپۍ ورکوي. دا ابن حزم وایي نه دی جایز او مودودي صاحب وایي نه دی جایز. نور اجماع پر دې راغلی ده، څلور سرایمه پر دې اتفاق دی چې دا جایز دی. د دې دوه خبرې خو کوي چې نه دی جایز، خو دا یو دلیل جلا دی. ابن حزم وایي حدیث ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې بده راغلی بده کړې د خدای رسول عن کرایل، هغه د کریې څخه د چا د مځکې. موږ دا جواب ورکو، یو جواب دا ورکو چې هغه که کریه چې مراد په چا کې دی، هغه مراد په مزارعت کې دی، د مزارعت په هغه اجزاو کې دی چې هغه نه دی روا، هغه اوس موږ چې وایو پکې په هغو کې دی. او یا دغه نهي دا تنزیهي دی، مشوره ده چې تر تا ځکه جایز تر تا بلابود ځکه پیدا سوله ته ډېره لرې، نو بیا ولې په کریا ورکوې؟ مو ته دا سړي ته ورکړه چې نه په پروا کې، ولې په کریا دا سړی ورکوې، ولې په کریا دا ځکه ورکوې. او دا دغه خدا خو ابن حزم ته جواب شو. مودودي صاحب هغه بیا وایي یوه روپۍ په 10 روپۍ ناروا ده، نو ځکه چې ته اجاره کوي خو هغه به خلاص خرواره غنم کوي، ته چې کوې ته خو یې په څو کوې، هغه مثلا په لک کالدار یې کوې، ته اجاره کوې، لیکن د 10 خرواره غنم څو جوړوي؟ 1.5 لک جوړوي، کم خو نه کېږي. نو هغه د ځمکې اصول واخیسته، د ځمکې اصول چې واخیسته په چا کې حساب کړه، تاریخ په پیسو، نو هغه پیسې کوي د لکو په مقابل د څوک واسطه 1.5 لک، نو د لکو په مقابل سره 1.5 لک اخلي، دا سود دی. موږ جواب دا ورکو چې مودودي صاحب په دې خبره نه دی پوهېدلی. د ځمکې او د پیسو څو فرقونه شته؟ 2 فرقه شته. اول پیسې هغه دي چې د پیسو په هلاک سره پیدا اخیستلی شي، په وجود یې پیدا نه شي اخیستلی. که پیسې د بلکه ونه باشي ته شی کولی شي پر منفعت یې نه پاخته کېږي، یا د ځمکې پر منفعت نه پاخته کېږي. رقبه یې ستا ده لیکن غنم په کره کېږي، هغه تر پا پر دی پاتېږي. دویم فرق یې دا دی، طالبانو روپۍ فارسي استعمال کمبود نه راولي، لیکن ځکه په استعمال څوک راولي؟ کمبود راولي. باره هغه نه اصول نه کوي، هغه نه شان نه کوي. دا دوه وجې چې دا فرق یې راغی. طالبانو که چیرې سړی پیسې په مقابل کې د ډېرو پیسو ورکړي ربا ده چې جنس یې وي، او که چیرې راولا کړي چې پیسې سړی په مقابل کې د ځمکې ورکړي پروا نه کوي. دا به څوک به نه سوځره ګوري، دا خبره غلطه. دا چې ولاړله نو کریا په اتفاق باندې د مذاهب اربعو څوک شول، هغه جایزه شو. دا خو انعام الباري 501 صفحه 6 جلد. اوس مزارعات چې د غنمو پیسې یې اخلي، احمد صاحب صاحبین دا وایي چې مطلقه جایز دي، او یمامي طالبانو شافعي صاحب وایي جایز دی په جبر کې د مساقات، مګر خو مساقات هغه کله جو کوي. د مثال په توګه 4 ځمکه دی په کښتګریا کې نه دروا، مګر کې باغواني ورسره ونیول، باغواني که د لږ وي که د مساوي وي د هغې ځمکې دا خالي ځمکې که تر کمه وي چې باغواني یې ونیول، د باغواني په جبر کې کښتګري ونیولی شي، او که د باغواني نه ورسره کښتګري ګسه نشي نیولی، ځکه باغواني په اتفاق روا پاکي خبره ده. او امام مالک صاحب بیا د هغه وایي کښتګري په جبر کې د چا به نشي، د مساقات خو دا شرط ورسره دی چې مساقات یعنې باغواني باغ به تر چا وي تر ځمکې زیات وي، که تر بالا نه و بیا بلکل نه دی جایز. دا په خبره مثال خلاصو، دا تر دا تورې درته راوله شه. او د امام صاحب مذهب بیا دا دی طالبان دا بل ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي مطلقه غیر جایز دی. مطلقه څوک دی غیر جایز دی؟ یارانو احمد صاحب وایي جایز دی. طالبان دې راولا سو ته شپه ورته وکړي، دې دلیل چې بولي کیسه د خیبر. امام صاحب هغه جواب ورکړي وایي دا خراج د مقاسمې و، یو خراج موظف دی، یو خراج د مقاسمې دی. کالی جمع کافر راولا چې خپل مځکه خپل ملکي مځکه زه ټکس پر وغورځوم، دا ټکس د خراج د مقاسمې وایي، پر مځکه کې وغورځوم. او که د داسې سړي سره اخم چې د مالو څخه
څلور درامه د میاشتې اخیستل کېږي د کال 48 کېږي او د متوسطه څه 2 میاشتې اخیستل کېږي چې د کال 24 کېږي او د ادناسه 1 درام سره اخیستل کېږي ته بیا خراج موظف وایي. نو دلته دا خراج د مقاسمې دی. موږ یاران جواب ورکوي چې دا خراج د مقاسمې نه دی چې پام ورته وکړي. ولې نبی علیه السلام د ځمکې سمې د میوه ویشلې د صحابي پر نامه یې کړې دا صحابي پر نامه یې کړې وروسته دا وویله هغه هم دا طلب جنې وکړ موږ بل ځای نه لرو د خدای رسول موږ به څه کښتونه درکوو او د هغه رقم صحابه مبارکان خلاص هم نه وه د بعض زده هم نه چې هغه مهاجر پکښې و نو ځکه راولات ته سودي کښتګر کړه سم ده دا طالبانو دغه وه هغه د سم د معلوم و دا ځای نه حتی دا لا څه کوي چې رسول الله وفات شو ابوبکر صدیق صاحب وفات شو دغه حضرت عمر صاحب دوی د دې ځای چې واخیسته سره بل ځای که د دوی مځکه پر دوی باندې خراج موظف خراج مقاسمه حواله وای خو دوی به د مځکې مالکان وای د حضرت عمر صاحب څنګه پسې اخلي وانه چې پسې واخیسته معلومه دا شو چې دا څوک دی دا د دوی څوک وو پام ورته وکړئ دا د دوی ملک نه وو بلکې ملک صحابه وو. بل دا څه کوي حضرت عمر صاحب وویشل هر چا ته ویله بیبیانو ته اشاره وکړه ورته یې کړه پخوا 50 وسکه درکوله هغه 40 وسکه او خرما لاس وسکه وربشي اوس که څه چې د چې غواړئ چې دغه غواړئ هغه در کوم د رسول الله چې که څوک مځکه غواړي مځکه ورکوم بعضو مځکه مختاره کړه شتې مځکه مختاره کړه مځکه ورکړه نو معلومه ده چې دا څوک د مځکې ملک چې ورکړي نو په کښتګري ورکړي په چا ورکړي او په کښتګري نو ځکه دلایل د دوی سول لیکن اوس نو سوال دی طالبانو درې رقم حدیث راځي چې د دې سمه نه راځي. یو مطلق ته مخابره د کښتګرۍ سمه نه راغله یو هغه حدیث چې سم دم تصریح راغلی د چا تفسیر راشي او یو داسې حدیث راغلی چې د فیصدي تصریح پکښې راغلی د دې سمه نه اوس نو سبق هغه حدیث چې سم دم یې دا ویلي چې دا کښتګري نه دروا چې په ماین مځکې والا واخلي هغه مابکیه چې په وکړه رسول هغه چاته ورکړي هغه کې سره شریک شي او یا دا رقم بیا شرول امکان لري چې ځای دی وکړي دا نور دی نه وکړي هغه نه وکړي دا نور دی وکړي دا یا بل ځای ته پام کوئ خو ډېر ځله دا ده چې هغه ځای وکړي نور بیا نه وکړي برای یوازې هغه ویوي دا بل دغه صفات شو. دویمه خبره دغه حدیثونه چې دا دي او بل که یا دا ورته وایي چې ما ته ماین منونه راکړه معنا 2 خرواره زما دي چې وکړه په مابکي کې ما تاسو سره شریکاني بیا نه دی رواځه کې امکان لري چې بالا نه وکړي دا حدیث خو سره په دې کې راغلی دا صورت موږ هم نه بولو. دوم چې حدیث صاحب راغلی چې مطلق یې منه راکړی دغه موږ پر دغه صورت عمل کوو. درېیم هغه حدیث راغلی دی چې وایي په فیصدي شریک چې حرام دی هغه څه پکوي موږ وایي هغه حمل کوو پر مشورې او پر نهي تنزیهي چې مځکه تر تا بالا بده ولې نه ورکوي څوک ولې په د خیبر کې څور سره معارضه د خامخا د دوی په بین کې څوک غواړي توافق غواړي سرمخلاصو کمونستو خلاص طالبانو هغه نور ټول هغه حدیثونه بس هغه پر هغه محمل بولو بس دغه بس بالکل نو خدای په دې خبر باندې مثال خلاص دا اول خبرې سوي چې پردر ته وسوله ان شاء الله په کښتګرۍ په دې شان مو مثال خلاصوي. دومره خبره وستاد په کښتګرۍ کې کم صورتونه جایز دي او کم صورتونه نه دي جایز. د دوی په زمانه کې په استقرار و صورتونه د دوی په زمانه کې و زموږ په زمانه کې نور هم ستا بیا نو طالبانو ګرد خبرو ته غوږ نیسي په هغه و کې 3 جایز دي 4 ناجایز 3 څوک جایز او 4 ناجایز. اول 3 چې جایز و مځکه و تخم هغه د چا د طرفه څه دی د مځکې والا دی لیکن ټکټر یا غوایي په غویې وی کوم او عمل د زما د طرفه څه دی دا جایز دی. ټول زما دی یوازې مځکه ستا ده ټول ستا دی یوازې عمل زما دی دا م روا دی چې ټول ستا دی عمل یوازې زما دی ته موږ بزګر وایي دا م روا دی چې ټول ستا دی چې ټول زما دي ټول ځکه هم زما دي غویی هم زما دي تخم هم زما دي ته ما چې څوک یې ته دغه د ګوداګر چې ما ته ما چې عمل کوي دا یو وخت دا بل ټول ستا دي دلته ته چې ګورې نه ګرده شان زما له طرفه چې یوازې مځکه ستا له طرفه چې ګوده ځای لري دا یو ځای ته چې پام وکړي باره قرار سره غلط یې نه کوي څنګه سول په یاد یې زده کړئ تخم مځکه د یوه سو زما له طرفه څه څوک سو ټکټر وزه دواړه سو یو دوهم مځکه یوازې ستا ده نور ګرده شان زما دي تخم هم زما دي ټکټر هم زما دي عمل هم زما دي په دې وخت کې ستا مځکه اجاره لکه اجاره غوندې سواد مځکه بل دا دی مځکه ستا وه چې
ګده شان بیا ستا د ځکې والا یوازې مال عمل دی دا درې سره ته جایز دا درې سره ته جایز دی وایاستې ما څلور سره ته هغه څوک ته ناجایز دی ځکه و ټکټر د ځای دی هغه تخم عمل د بل دی دا نه دی روان ټکټر هم ځکه نه سره یو ځای کېږي عمل و ټکټر سره یو ځای کېږي دا یو ما په خبرو پوسټ ویات کناز بوسې خدای ته په دې ځای باندې سر خلاص کې چیرې به پخلاصي بقر و بزر د یو دی بقر و بزر د یو دی عمل د عمل نو ځکه و عمل پر ځکه والا دی ټکټر و تخم پرمان دا نه جایز دا ته ګور طالبان دا څه کوي تو هم یوازې بکر پر ما دې نور شان ټول پر تا دي ځکه هم ستاد عمل هم ستاد تخم هم ستاد دا څو درې څلرم یوازې تخم زما دی نو ټول شان ستاد عمل هم ستاد ځکه هم ستاد ټکټر هم ستاد یوازې بس دا څلور څوک څه نور نه راوړي ما په خبره وسار خلاص طالبانو تر دغه سره تودو وز د دنیا دې خدای سره ټول طالبانو هغه تبلاندې کېږي چې یو شي نه دی دا نور خلک طالبانو پر کومه کوي کچې راولا چې طالبانو دغه دا تر یو دغه وزګوري په مقصود کې شرط مای نه دروا په غیر مقصود کې شرط پروانه کی مثال په توګه کې د شویل چې دا غنم توکره ترور غد زمانه هغه پروانه کی یعنی ما چې دغه څوک دی دا مقصودی شان به دا رقم نه وي مای نه شي باندې بل وسلو طالبان زموږ خلک په رقم کارونه کوي یا تا شمسان دی چا سره وي زکم زما ده عملم زما دی تو خمم زما دی ګد شان زما دی خالی ادارې د ادارې په صدر بشری کوي دا ګسر په اسلام کې نسته طالبان دا ته ځکه دا وجه دا ده په دې کې خو شرکت نشته دا کو بس دغه مزدوري ورکول کېږي د چا هغه د ادارې چې په دا عمر کې څونه مزدوري کېږي موږ خلک دا نور ارڅ صورتونه چې کې باسي مالمي چې خامخا دا صورتونه زوک چې هغه پکښ ناروا دي بس ګوري هغه د ګوري تر دغه صورت اخوا ته بل صورت نشته ټول ناروا دي یو خبره واوري په هر غذا کې په هر غذا کې ک دغه پاشت ک دغه منظرات پاشت شو بس دا د چې کې اجاره پاشده چې بس تا ګوچاته کې واجب مثل ته کې کډور شانګر زمانه طرف سوزده ک دغه طرف سو نو د ځکه کې مثل دی او ټول شان دغه و نور زماده یوای زومه زماده طرف ما عملو بیا زماده عمل اجر مثل دی تر بخلاص عمل دا ګر د طالبانو چې وامردل د مزارات جواز او د مزارات هغه جوابونه و دا شان ټوله طالبان د مختار کې زم جوړ یو څلور سلويشت یو څلور نیمه نته پر پتاوی سره شلبه د هری پایک څلور سو فزیک دوسبه دارلو ویډیو برش په جوب جوړ یو سلويشت په موسای پکیا د لشتم جلبه سو فزاتای مزاد الفقيه یو سلواته ما کاجا دریم جلبه سو ناتیمه محمود الفتاوا دوم جلبه سو واته خلاص الفتاوا دوم جلد اغه یو سلويشتمه او مینه الخالق برایک دریم جلبه سو دریم پام کوي طالبانو او دا غرقم هغه انعام الباریم در سره وګوري طالبانو په 1500 یا مش پښم کې او دا خبره په مثال خلاصوي کوم نه خلاصوي دا طالبانو هغه څوک د کشتګری او د شاده اقسام و والله سبحانه تعالی